السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان نن غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم څنګه کولی شو ایچ ډي ویډیو د فیسبوک اپلیکیشن څخه را ډاونلوډ کړو. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته صرف دا ښودلې وه چې څنګه کولی شو د فیسبوک اپلیکیشن څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو، خو هغه کوالټي په هغه ویډیو کې ایس ډي کوالټي وه. ایس ډي کوالټي یعنې ډېره کمه کوالټي وه چې هغه ویډیو به ډېره ضعیفه وه. نو د ټول نه مخکې به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. د دې اپلیکیشن نوم دی ایچ ډي فیسبوک ویډیو ډاونلوډر چې دغه اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره پلی سټور ته راسئ. په پلی سټور کې به دلته ایچ ډي فیسبوک ویډیو ډاونلوډر به ورته ورکړئ. ما مخکې سرچ کړی دی، تاسو په دا سرچ کې خاص داسې ورته ولیکئ لکه څنګه چې ما ورته لیکلی دی. نو تاسو ته به ایچ ډي فیسبوک ویډیو ډاونلوډر راوي چې دغه دی. دا به ووهئ. چې کله مو دا راخلاص کړئ تاسو ته انسټال راوړي، تاسو به یې انسټال کړئ. ما ته یې اوپن راوړی دی، ولې ځکه چې ما مخکې انسټال کړی دی. د دې څخه به ووځو. دا به د انسټالولو طریقه. د هغه څخه وروسته به فیسبوک ته راسئ. کله چې فیسبوک ته رالاست په فیسبوک کې به یوه ویډیو پیدا کړئ. فیسبوک اپلیکیشن کې چې مو کله ویډیو پیدا کړله بیا وروسته دغه یو کوچنی ټیک مارک دی، دا به ووهئ. بیا به کښته راسئ، کاپي لینک به ووهئ. دلته ما ته ډاونلوډ اپشن راکوي. دا ما په چېرې ویډیو کې تاسو ته ښودلي وه چې د ټوب میټ په واسطه باندې څنګه کولی شو د فیسبوک اپلیکیشن څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو، او همدارنګه مې تاسو ته یوه بله طریقه هم ښودلې وه چې څنګه کولی شو د فیسبوک اپلیکیشن څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو په دوو ویډیو کې ما دا طریقه ښودلې، خو هغه دواړو ویډیو کې هغه طریقه د ایس ډي کوالټي وه. دا ځل د ایچ ډي کوالټي ده. یوه خبره باید تاسو په یاد ولرئ، کله چې مو د فیسبوک څخه ویډیو را ډاونلوډول نو باید هغه ویډیو که ایچ ډي نه وي نو بیا نه را ډاونلوډېږي، ولې ځکه چې هغه ایچ ډي کوالټي باندې فیسبوک ته اپلوډ شوې نه ده. که چیرې په ایچ ډي کوالټي فیسبوک ته اپلوډ شوي نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په ایچ ډي کوالټي باندې را ډاونلوډ کړئ. بیا به دا اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله چې مو دا اپلیکیشن را خلاص کړئ په دغه سر کې چې د لینک یو سرچ بار دی، دلته ماته اعلانات راوړي. دا هېڅ کوم ویروس نه دی، اعلانات چې تاسو ته یې درکوي. بیا به دلته هغه لینک پیسټ کړئ. کله چې مو لینک پیسټ کړئ دا بټنه به ووهئ ګو. کله چې مو دا ګو بټنه ووهل نو ویډیو به درته را خلاصه کړي، بې له دې څخه چې تاسو فیسبوک ته داخل شئ. چې کله یې ویډیو درته را خلاصه کړه پلی کولو ته ضرورت نشته، دغه د ډاونلوډ بټنه ده، دا به ووهئ. کله چې مو دا بټنه ووهل په دې صفحه کې به تاسو ته هغه د ویډیو یوه پریویو درته ښکاره کړي. دلته دوه بټنه دي، ایس ډي ډاونلوډ. غواړئ چې ایس ډي کوالټي ویډیو را ډاونلوډ کړئ یعنې په کمه ظرفیت سره، نو بل اپشن یې دی ایچ ډي ډاونلوډ. نو اوس غواړئ تاسو په لوړ کیفیت سره ویډیو را ډاونلوډ کړئ. په کم کیفیت سره چې فیسبوک ته اپلوډ شوي په هغه کیفیت یې تاسو ته را ډاونلوډوي. نو د ایچ ډي بټن به ووهئ. کله چې مو د ایچ ډي بټن ووهلی دلته ریټرایوینګ ایچ ډي ویډیو کوښښ کوئ که چیرې ایچ ډي ویډیو وه نو ډاونلوډ شروع کېږي، که ایچ ډي ویډیو نه وه تاسو ته یو میسیج درکوي چې دا ایچ ډي ویډیو نه ده. دا اوس ایچ ډي ویډیو وه، ډاونلوډ شروع شو. تاسو ګورئ کله چې ویډیو را ډاونلوډ شول تاسو ته به یې زه وښیم. را به شو تاسو ته به زه د ایچ ډي او د ایس ډي کوالټي ویډیو هغه کیفیت وښیم. میکس پلیر ته راځمه. دلته هغه فولډر اتومات ماته راوړي په دې پلیر کې. کله چې دې ته زه راسم ما مخکې یو څو ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي دي. یوه ویډیو ده، دا ویډیو ده چې په ایس ډي کوالټي مې را ډاونلوډ کړې ده دا ویډیو. نو د دې د
کیفیت لپاره به دا اپشن ووهئ. کله چې مو دا اپشن ووهئ تاسو ګورئ سایز یې 6 MB دی او همدارنګه ریزولوشن یې 400 پر 240 دی. داسې نور معلومات هم تاسو ته درکوي. د هغه څخه وروسته که چیرې تاسو وغواړئ چې پلی کړئ نو ویډیو چې مو کله پلی کړه تاسو ګورئ ویډیو په ډیره کمه کوالټي سره را ډاونلوډ شوې ده، یعنې HD کوالټي ده. نو د HD کوالټي به هم درته وښیم. دا HD کوالټي ده ما مخکې را ډاونلوډ کړې ده. دلته چې دا بټن تاسو ووهئ راسئ دلته سایز یې 3.6 MB دی او د دې ریزولوشن 1280 پر 220 دی. نو دا لوړه کوالټي یعنې HD کوالټي ویډیو ده. دا به هم درته پلی کومه. تاسو ګورئ کوالټي یا ظرفیت یې ډېر دی، ډېره صافه ویډیو ده. د هغه څخه وروسته چې دا اوس ما را ډاونلوډ کړه دا ویډیو ده. تقریبا دا ویډیو هم 1.3 MB ده چې د تلو نیوز د HD اعلان دی چې د دې تلویزیون HD سوی دی، نشرات یې HD کړي دي. تاسو ګورئ ویډیو HD ده. نو دوستانو دا و د HD کوالټي طریقه چې تاسو ته مې وښودله چې څنګه کولی د فیسبوک اپلیکیشن څخه را ډاونلوډ کړو HD کوالټي ویډیو. خو یو ځل بیا درته تکراروم که چیرې ویډیو HD کوالټي فیسبوک ته نه وي اپلوډ شوی تاسو نسئ کولی چې را ډاونلوډ یې کړئ، ولې ځکه چې هغه په HD کوالټي باندې فیسبوک ته اپلوډ شوی ده. نو که چیرې په HD کوالټي اپلوډ شوي نو بیا تاسو کولی شئ چې په همدغه طریقه سره را ډاونلوډ کړئ. دوستان یوه خبره په یاد ولرئ دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم ګټه ترې واخلي او همدارنګه زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. نو نور مخ نه نیسم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښې چارې ولرئ.